د برېښنا شبکې د تنظیم ګڼو فعالیتونو څخه یو هم د شبکې اصلاح اساسي چاره ده. دا د کابل ابشار غره لوړه څوکه ده. د اتم جکشن عملیاتي ډله پر دې کار کړی چې د دې لوړ غره په لمنه کې 40 کاله پخواني شبکه نوي اساسي او موډرن کړي. په ټوله کې دلته لرګینې پخوانۍ پایې په وسپنیزو 12 متره هغو بدلون اساسي چاره ده څو شبکه اصلاح شي او له دې لارې د ضایعاتو مخنیوی وشي. دغه ساحې خلکو ته برق په منظم شکل باندې ورسیږي او د موږ هغه کوم تخنیکي ټیم چې دی هغې دغه پایې په منظم شکل دلته نصبې کړي دي. تاسې وینئ تقریبا د 40 کولې پایې دي چې هغه په ضایعات یې هم لرل او هغه لاینه یې په مکمل ډول پرسیده شوي وو. د هغې په ځای باندې موږ دغه فلزي پایې نصب کړي. سابق بسیار با پرچاوی برق و جنجال روبرو بودیم. فضل خدا فعلا دیگه برق ما خوب شده دیگه الحمدلله پرسنل برشنای ما و سریع کار خودم انجام میتن. د نږدې 8000 متره په دوام د بي سي مزي غځونه او 3 اصله 12 متره وسپنیزو پایو نصب هغه اساسي چارې دي چې د څه باندې 4 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت بشپړېږي. په نږدې راتلونکي کې د دې پروژو چارو په بشپړوي سره به د برېښنا شبکه معیاري شي او ګڼې تخنیکي ستونزې به ورسره حل شي. د افغانستان برېښنا شرکت د شبکې اصلاح ګڼې پروژې تر کار لاندې لري څو له دې درکه د برېښنا ملي شبکه منظمه او معیاري شي او د اضافه باریو ستونزو حل سره د برېښنا پرچاویو مخنیوی وشي. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی.